ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو ننني مبحث ته. په تېرني مبحث کې موږ او تاسو د لیول په آپشن باندې بحث وکړ. په ننني مبحث کې غواړم چې په لنډ ډول د ویبرانټ یا هم موږ او تاسو ورته یو سچوریشن یا ویبرانټ مبحث د نن په ویبرانټ باندې بحث کوو. زه راځم د اډجسټمنټ لیر په واسطه چې دغلته قرار درلود. ما مخکې تاسو ته ویلو چې د وینډوز آپشن له لارې تاسو دا آف آن کولی شئ. نو د دې لپاره راځم زه ویبرانټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زه کله چې د دې دغه مقدار زیاتوم یا کموم یو څه تغییرات زما په تصویر کې ایجادیږي. تاسو وګورئ تر دغه کچې پورې دغه تصویر حالت بدل شو. زه راځم اوس دا که چیرې زه لیر آف کړم تاسو وګورئ څه بدلون پکې راځي. یو نسبي بدلون پکې راغی. د ویبرانټ توپیر له لیول سره دا ده چې ویبرانټ زموږ او ستاسو هغه جسم تشخیصوي. مثلا دغه کوم بوټ چې تاسو په تصویر کې ګورئ د دې تشخیصولو څخه وروسته د دې ترڅنګ کوم نور اجسام چې دي یا کوم کنارې چې دي هغې کې تغییرات راولي. موږ او تاسو کولی شو له دې څخه په دې ډول استفاده وکړو. او بیا سچوریشن چې ده موږ او تاسو ته که چیرې زه دا صفر کړم اجازه راکړئ مثلا زه راشم ویبرانټ ته زه اوکې باندې کلیک وکړم. زه اوس راشم دلته د دې تغییرات راوړم. زموږ او ستاسو ټول تصویر تغییر کېږي. نو ډېر کله ویبرانټ موږ او تاسو سره مرسته کوي تر څو یو ښه کیفیت لرونکی تصویر ولرو. راځم یو بل تصویر کې همدغه چاره ترسره کوم. مثلا دغه تصویر د موږ او تاسو سره ویبرانټس آپشن باندې راځم کلیک کوم. تاسو وګورئ زه کله چې دې په دغه باندې کلیک وکړم کوم خاص توپیر کله چې صفر کې قرار ولري موږ او تاسو نه مشاهده کوو. مثلا سل ته یې راوړه بیا هم هماغسې. خو دلته بیا موږ او تاسو کولی شو د سچوریشن څخه په استفادې تاسو وګورئ ښه کیفیت ورکړو. نو همیش داسې نه ده چې یوازې ویبرانټس به موږ او تاسو سره مرسته کوي او زموږ او ستاسو د تصاویرو کیفیت به ښه کوي یا هم خرابوي. بعضې وخت سچوریشن ښه کار کوي. تاسو وګورئ هغه زموږ او ستاسو دغلته رنګونه تغییرات راوست. بعضې وخت هم ویبرانټس. یو بل تصویر باندې هم موږ او تاسو په کار کوو. مثلا دغه تصویر ته راشئ لیول باندې کلیک کوم. ویبرانټس ته وګورئ. موږ او تاسو دلته اوس ویبرانټس لږ څه ښه وضعیت راکړه. که چیرې سچوریشن ته راشو نو تاسو د دواړو آپشنونو څخه په استفادې کولی شئ چې د دې نه په ګټې اخیستنې سره یو ښه حالت یا یو ښه وضعیت خپل تصویر ته ورکړئ او ورنه ګټه پورته کړئ. او آخري تصویر هم راځو. مثلا دغه تصویر واخلم یا هم دغه تصویر اجازه راکړئ دا وشو. مثلا دغه تصویر کې زه غواړم تغییرات راوړم. تاسو وګورئ کوم خاص توپیر پکې احساس کېږي نه. خو که چیرې د سچوریشن څخه استفاده وکړو تاسو وګورئ ډېر یو ښایسته ډیزاین یا یو ښایسته رنګ یې موږ او تاسو ته راکړ ډېر روښانه. نو قدرمنو لیدونکو دا اوس موږ او ستاسو ننني مبحث تاسو کولی شئ د ویبرانټس او سچوریشن څخه د خپل تصاویرو د کیفیت د لوړولو لپاره استفاده کړئ. په آخره کې بیا هم له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ښې چارې. سلام.